لوګر کې اوازه ده چې محمد علیم مین دی. لوګر کې اوازه ده چې محمد علیم مین دی. لږ خلک بدګمان دي، یو څه زه ملامت یم. د محمد علیم بسمیل صاحب هغه د نوم اخیستنه چې کله کېږي که بیت کې کېږي، په دې معنی چې دغه بیت د بسمیل صاحب دی. د بسمیل صاحب د شعر هغه ځانګړتیاوې هم معلومې دي او هغه د شعر هغه سمبولونه چې کوم ورته ویل کېږي په ادبي اصطلاح هغه هم معلوم دي. ټول سلام ومنئ، ستړي مه شئ. پیل بیت مې د بسمیل صاحب درته وویل او په انځور کې چې درته ښکاري بسمیل صاحب را سره ولاړ هم دی. شخصا زما پر ژوند ډېر مې مطالعه کړی، ډېر مې 15-16 کاله وړاندې ما بسمیل صاحب مطالعه کړی او د شعري ټولګه ما لوستې وه. نو ده سره اوس ولاړ یو، خبرې کوو، ډېر خوشحاله یم. بسمیل صاحب بیا هم هغه نه خپرونې دپاره هم ستړی مه شئ. کور د ودان باید یې جدل کې چې موږ دې وړ وګڼل چې تاسې به زموږ سره مرکې کوو. ډېره مننه. نو زه خو هغه څومره هم د خوشحالۍ د اظهار لپاره ځینې الفاظ خولې ته راوړم، هغه تېر و بېر کېږي. له شباب صاحب مننه چې هغه د ویډیو برخه کې را سره مرسته کوي. پیل د یو څو نوو بیتونه راته وکړه چې خلکو نه وي اورېدلي او موږ زموږ د ویډیو له طریقې اول واوري. د سترګو جنګ چې څومره وي همدومره ډېر ښه دی، د مینې غشی له زړګي نه تېر و بېر ښه دی. بیا وایه. د سترګو جنګ چې څومره وي همدومره ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. او د مینې غشی له زړګي نه تېر و بېر ښه دی. واه واه واه. او زه زاهد، زه واعظ نه منم، بسم الله، خو خبرې منم. ته نه مقطع و مطلب یې نښته وه. زه زاهد نه منم، بسم الله، خو خبرې منم. پرون یې بیا ویل چې غل ما نه ډېر ښه دی. الله ډېر ښه. بسمیل صاحب مننه. او هغه چې ما بیت ولوست هغه د لوګر ذکر پکې شوی. هغه یو ډېر پخوانی کتاب هلته ما بسمیل څخه لوست نه و پیدا کړی. خپل د عربانو په اصطلاح په اسم محض باندې مې شاعري کوله. په مقطع کې مې محمد علیم راوړ. نو د سر کړی داسې زړه په زړه آینه ده، خو دا ستا سترګې زړه نه لري. زړه نه لري چې دا بل بیت ده. لوګر کې بادار سلیماني ستوری درکړی له ازله، بادار سلیماني ستوری درکړی له ازله، د انس او جن پاچای حسن زه دې هم امت یم. لوګر کې اوازه ده چې محمد علیم مین دی، لږ خلک بدګمانه دي او زه ملامت یم. د ملامتۍ حس درکې و یا نه؟ نو ملامتۍ خو څوم چې په دا شعر کې ویلي همداسې خبره ده. ښه بیا صحیح. خیر اوسي. خلکو ویل چې تره زامنو نه بد وړي. مالي څوک هم داسې نه تره زامنو نه بد وړي نه. دی شعر کې ډېر اړې راړې کړ، خصوصا هغه یو ډېر مشهور بیت مرګی حق دی خو دا خوند نه کوي. بسم الله. شاعر خو د ټولنې ترجمان وي که نه، ضرور نه ده چې حتی که یو شاعر د لکه د عبدالقیوم خبره درته وکړم، هغه د فارسي ژبې د ادبیاتو استاد ده. هغه وایي چې کوم یو شاعر چې سترګې ستایي، هغه د ده په شعر کې د کومې سترګې ستایل شوي، هغه د ده د معشوقې یا د ده د هغې ګاونډۍ سترګې نه دي چې دی ورباندې مین ده. دا یوه اسطوره ده. یعنې دا د نورو خلکو د ژوند کیسه هم کیدی شي. هو بلکل. او بسمیل صاحب مین شوی یا نه؟ دا داسې خبرې دي که نه چې نه پوهېږم دا پخوانۍ خبره درته وکړم که نه، د ما هرې خبرې او د هرې پوښتنې تر شا ډېرې کیسې پرتې دي. یوه خبره نه بله راپه یادېږي. تاسې دا خبره وکړه، یوه خبره یاد نه شوه. یو ورځ چا ما ته ویلې وه، د ما کوم ملګري و، هغه ما ته ویلې چې بسمیل ښه سړی ده، ښه ملا ده، خو د مجازي مینې ترانسفارمر یې خراب ده. ما ورته ویل مینه خو په خره کې نه وي که نه. دا مینه ضرور نه ده که نه څوک په یوه نجلۍ یا په یو ښکلې مینه. ټول انسانان ښکلي دي د وطن سره، د ملګرو سره. او څوک چې په دې باندې پوه شي خپل ځوان ملګري یاران داسې ښکلي دي، بیا د معشوقي هغه ته چې وګوري سنګدلۍ ته، نو په دې باندې پوهېږي چې یاره مینه د خپلو ملګرو ځوانانو سره کوي. هر شي کې ځان ته خوند ده، بس د مینې د خدای د دنیا نه کوي. د ښکلو سره یې بیا ډېر خوند کوي که نه؟ یو څه بیتونه خو نور راته ووایه. یو خبر نه کوم، په ګپ کې به درته وایم. ملګري ته رښتیا نه ده چې یو ګپ ده ښه. یو ملګري ته مې ورته ویل ملال شی حلال خوند کوي، خو نجلۍ حرام خوند کوي. دا خو دنیا ده که نه؟ دا خو دنیا ده، هر رقم کیسې پکې دي. څه وایي راته؟ یو بیت داسې طنزیه دوه بیتونه یو بیت دي لیکلي. طنز به خدای دې وکړي چې را په زړه شي.
یو تن دنو چې عوام د خدای او د رسول په خبر نه پوهېږي، عوام د خدای او د رسول په خبر نه پوهېږي، پیر جوړېدل او ښه قلنګ ترې اخیستل پکار دی. او اورېدونکو ته او لیدونکو ته به ووایو چې که بسمل صاحب ته ډېر بیتونه نه ورځي، دا داسې یو دمي مرکه ده چې چېرته برابر شوي نو به غوښتل بسمل صاحب تاسو سره وکړه. بسمل صاحب فرهنګي بهیرونه ستیر پکې څنګه اوس وخت شته نشته؟ اوس خو دغه انقلاب بیخي ده نوی ده که نه بیخي نوی ده. دوی ته به ګوري چې دوی څه کوي. او مخکې کمزوری جمهوریت کړي، جمهوریت نه مخکې بیا هم خو دغه درې پړاوه ده چې پکې روان یم که نه. نو جمهوریت کې ځکه خراب شي، پیسې ډېرې شوې، خلکو ته نور مصرفونه زیات شول، ادبي بهیرونه سخت ټکني شول. اوس د بعضې ملګري وایي یا نیم پوښتنه کوي چې بیا د شاعرۍ وخت راغی که نه. بالکل. ستا د شعري ټولګو په اړه معلومات ورکړه، څو دي؟ کله شعري ټولګې خو جمهور طالب جان د پنجشنبې ماسپښین او ګلبشرې د ما همیش تاته سلام دی. خو اراده مې شته چې د ټول یو ځای کړم او نوي شعرونه مې سره یو ځای کړم. دا درې چاپ دي؟ دا درې چاپ دي. نوې کومه چاپ لاندې ده؟ نه نوې چاپ لاندې نه ده، خو دغه درې واړه یوه ټولګه ترې جوړوم او دا تازه شعرونه مې سره یو ځای کړم. مننه. چېرته اوسېږي؟ لوګر کې، څرخ کې. څرخ کې. کابل ته څومره وخت کې ځې راځئ؟ کابل کې 2 جمعې پس میاشت پس. ننګرهار ته کله تللی د مشاعرو کې؟ ننګرهار کې مې سټاپ نه ده اخیستی، مشاعرو کې خو بلکل. بس شباب صاحب زه در سره واده کوم چې له خیرې ورځ به ځو. دا ننګرهار ته خو د ما خوند هم ډېر کېږي ځکه چې پېښور نه بیخي لا نه یې تللی؟ بلکل مخ نه ده. واده وکړو چې کله به ځې؟ انشاءالله بس کله تاسو لاس نه ونیول. پېښور مې زه خوښېږي که نه وایي چې همیش د پېښور په څنګ کې پروت دی، ننګرهار باندې به تل ګل ګلزاره. ډېره مننه. ترنم خو نشي کولی؟ نه والله موږ سره دا څوک ودرېږي، موږ خپله ترنم کو بیا خلکو نه هم غواړو. نه ترنم خو بس یو دوه لنډۍ خو ووایه. پردیس صاحب ته یې ووایه، ته مهرباني وکړه. ماله وایي ته یې ووایه. دا ډېره ښه خبره وکړه. ترنم وکړه بیا اخر کې بسم الله صاحب یو پیغام دا موږ به رقم در باندې ښکلی شي که نه. مننه. پښتون د تېښتې سړی نه دی، چېرته د غره لمنه ګوره پروت به وینه. دا ټپه ښځینه ده. او یار مې له جنګه تښتېدلی، و په بېګانۍ ورکړې خوله پښېمانه یمه، یعنې ستی د خدای له لورې راغله، دله په ما منت کوي چې خوار دې کړمه. څومره پښتنیان زه د ټپه رښتیا مې ښځینه شاعرانه سلسله که نه، څومره خوند چې په ټپه کې ښځینه احساسات خوند کوي، په نورو صنفونو کې خوند نه کوي. وخت مې ځکه پورته نه شوم، تر پښو مې لاندې شول د زلفو تنابونه که نه. بس چېرته چې ټپه وګورې چې د ښځینه احساس پکې شته. بیا لکه همدا ټپه ډېر خلک وایي که نه ښځې په دې نوم باندې ووایي او ټکي شي والا ته راغلې زه داسې شوم کمبخته شوم که نه. ډېره مننه له ټولو لیدونکو او له تا مننه. خوشحاله اوسېږي.